د ختیځ زون په کچه د قومي مشران په دې موخه راټول شوي ول چې د ټولو هغو مرسته کوونکو هیوادونو خیریه بنسټونو ملي سوداګرو او نورو مننه وکړي چې د کونړ زلزلې له قربانیانو سره یې همدردي وښوده او هیڅ راز مرستې او همکارۍ یې ونه سپمولې. نو دا د دې خلکو میړانه وه، دا د دې خلکو اتفاق و، دا زموږ د افغانانو دغه وروري او مسلماني وه، دا زموږ د نظام هغه نظم و چې دا ټول خلک په دغه شانې تکلیف کې دې ته هغه اذانونه ورسول. هلیکاپټرو په واسطه باندې چې شپه وه تورته مو زموږ ساحو ته یې ځانونه ورسول او زموږ زخمیان یې د خاورو لاندې نه ویستل. نو دغه یو ډېره اوچته مېړانه وه. هغه مؤسسات چې موږ سره په دغه سختو شرایطو کې موږ ته یې ځانونه ورسول، په هلیکاپټرو کې ځانونه یې راته ورسول. نو زه د ټولو نه مننه کوم او زه خیر اغلاس هم ورته وایم او ډېره خوشحال یو. هغه خوشحالۍ اظهار هیڅ قسم نشم کولی چې ستاسې نه کومه طریقه باندې مننه درنه وکړم. بل پلو حکومتي مسؤلینو په خپلو ویناوو کې وویل د شته نظام ټول مسؤلین د ولس خواخوږي او خادمان دي او پر ولس هرې سختۍ لرې کولو ته به په کلکه اوږه ورکوي. مسؤلین نه یو، د تاسې خادمین یو. الله پاک دې وکړي چې موږ د تاسې داسې خدمت کړی وي چې نن کومه غونډه تاسو جوړه کړې ده، ستاینه کوي او الله پاک دې واقعي دا خدمت موږ خپل دربار کې قبول کړي. که هر مسؤل یو کار کوو، که هر یو بنسټ یې کوو، که هر قومي مشر یې کوو، که هر تاجر یې کوو، نیت باید اصلاح کړو. انما الاعمال بالنیات، نیت د الله رضا وګرځوئ. که ریاس و ریاکاري پکې راله ګورئ، دا تکلیفونه ټول عبث دي. د اسلامي امارت مشرتابه، د اسلامي امارت ملي دفاع وزیر صاحب، د 201 خالد بن ولید قول اردو رهبري خپل هوایي ځواک ته دا خبره وکړله چې نه به شپې ته ګورئ، نه به ورځې ته ګورئ، نه به حساب ته ګورئ، د خپل هیوادوال ژوند به ژغورئ او دا به بچ کوئ. 30 پروازه 40 پروازه زمونږ یو پیلوټ ترسره کړل. تاسو ولیدل. په دې غونډه کې پر ستاینلیکونو ورکړې سربیره د شته نظام سره د ختیځ زون قومي مشرانو بشپړ ملاتړ اعلان کړ او پر مغرضو او شرخواښوونکو هیوادونو یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د 45 کلنې جګړې مړه شوي اور ته پوکي ونه کړي.